رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د بیټک ټي وي د شیشې نه نیخ په نیغه تاسو سره مولانا شاه فیصل حقانی د روژې ماسخوتن کې یو ځل بیا حاضر دی. زمونږ نننی عنوان دی په روژه کې د روژې فضایل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې په روژه کې د روژهدار عبادت چې کوم دی نو د نفلو په ځای الله تبارک وتعالی ورله د فرضو ثواب ورکوي او فرض وله یو په اویا باندې کي. دغه شانتې یو حدیث کې راځي چې د روژهدار د خولې بوی دا الله پاک ته د مشکو نه زیات چې کوم دی نو محبوب دی. دغه شانتې یو بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله تبارک وتعالی فرمایي چې روژه زما دپاره ده او د روژې بدله به زه پخپله ورکوم. اوس د الله ورکړو چې هغه به څنګه ورکړي. دغه شانتې یو بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله تبارک وتعالی فرمایي چې روژه زما دپاره ده او د روژې بدله زه پخپله باندې یم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د رمضان المبارک په فضایلو کې یو فضیلت دا هم بیان کړی دی. په حدیثونو کې راځي چې یو رمضان تر بل رمضانه پورې د انسان د ګناه لپاره کفاره ګرځي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې رمضان المبارک داسې یو میاشت ده چې په دې کې غټ شیطان وتړلی شي او انسان چې کوم دی یعنې مسلمان د ده لپاره جنت ښایسته کړی شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې روژه د اخلاص نوم دی. یو بل حدیث کې فرمایي چې روژه الله سره د عشق یوه لویه مرتبه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د روژې په فضایلو کې یو فضیلت دا هم په حدیث شریف کې بیان کړی دی چې روژه ډال دی او د دې وضاحت کې محدثینو په دې طریقې سره تشریح کړې ده چې یا خو دا د شیطان نه ډال دی او یا دا د ګناهونو نه ډال دی او یا دا د جهنم نه ډال دی او یا دا د شهوت نه ډال دی. د پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابي راغی، ابو امامه رضی الله تعالی عنه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته فرمایي چې حضرت ما ته داسې یو عمل وښایي چې هغه اساني او څه ډېرې پیسې ټکې پرې هم نه لګي. پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمیل چې ته روژې نیسه. دغه شانتې معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه یو لوی صحابي دی، جلیل القدر عظیم الشان انسان دی. وایي کله چې د هغوی د مرګ وخت نږدې راغی او هغوی ته حالت نظر شروع شوه نو هغوی په ژړا شو. چا ترې تپوس وکړو چې حضرت تاسو د مرګ نه ویرېدئ؟ وایي نه، د مرګ نه نه یم یېرېدلی، بلکې یو چې کوم دی نو د تهجدو مونځ پسې خفه یم چې د تهجدو مونځ به بیا نه. دویم د علم مجالسو پسې خفه یم چې د علم مجلسونه به نه. او دریم په ګرمۍ کې روژې نیسلو پسې خفه یم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام نور هم بل حدیثونو نه دغه شانتې د روژې فضایل ځای په ځای معلومیږي. یو ځای کې فرمایي چې تاسو روژه ونیسئ، د قیامت په ورځ به روژه ستاسو دپاره شفاعت کوي او تاسو د قرآن تلاوت لازمي ونیسئ. د قرآن تلاوت یعنې قرآن مجید به ستاسو دپاره شفاعت کوي. روژه به فرمایي چې الله پاکه ما دې د ورځې د خوراک څښاک نه منې کړو او قرآن مجید به فرمایي چې الله پاکه ما دې ټوله شپه تا ته ودرولی و. په دې وجه باندې د دې دواړو شفاعت به قبول کړی شي او دا انسان به وبخښلی شي. ماله به اجازت راکوئ. ستاسو یو جهان مننه. انشاءالله د الله په فضل باندې یو ځل بیا به په یو بل پروګرام کې مونږ تاسو یو بل سره ملاویږو. السلام علیکم ورحمت الله.